دوستانو نن در سره تر هر څه لا مخه تازه معلومات شریک کوو. د موبین صاحب په هکله ویل کېږي چې جنرال موبین صاحب د پاکستان حکومت ته په لاس ورکول سوی پاکستان کې بندي ده. د دې په هکله چې دا څومره حقیقت لري، ورسره سره د میرعلي فرلت چې د ماشومان په ډرون کې شهیدان سوي، هغه فیرت یو داسې فیصله کوي اسلام آباد ته به ځي، هلته به درنه کوي تر څو پورې چې د دوی مطالبات منل سوي نه وي، تر هغو پورې به دا درنه جاري وي. او یاد ساتئ دا خبره، مثلا دغه درنه چې کیږي د علماو په مشرۍ به دا ځل کیږي، علما به تر مخ، عام ولس به تر شا وي. او ورسره سره پر دې بنیاد باندې چې په غوزدار په بلوچستان غوزدار سیمه کې چې کومه حمله سوې ده، د پاکستان حکومت د دې ذمہ دار هندوستان او افغانستان اسلامي امارت ښودلی چې د دوو لاس پکې کېده د دواړو، او هغو په دغه عقله باندې څه ویلي دي دا له تاسو سره شریک کوو. او ورسره سره د میرعلي فرلت د ماشومانو واقعه او د غوزدار کې د ماشومانو واقعه ولې د پاکستان حکومت ته دوه ګونې چلند باندې په نظر باندې راځي. د دې معلومات له تاسو سره دوستانو نن غږیږو، ویډیو تر پایه را سره وګورئ. اولین راځو د غوزدار حملې ته. کله چې په ماشومانو باندې د غوزدار حمله وکړول سوله، د دې مذمت د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم وکړی چې په کوم ځای کې پر کوچنیانو باندې حمله کیږي، هغه که په میرعلي کې وي، هغه که په غوزدار کې وي، دا بالکل د قابل مذمت وړ ده او دا د انسانیت خلاف کار ده. خو کله چې په غوزدار کې دا حمله کیږي، د پاکستان حکومت د ملامتیا ګوته افغانستان و هندوستان ته نیولې، او هندوستان خو معلومه ده هغه په جواب کې څه ویلي، ځکه چې هغه دواړه هیوادونه یو بل د ځان دښمنان بولي. راځو د افغانستان خبرې ته چې افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو خبرو د پاکستان د حکومت په وینا کې داسې ویلي چې دا یې په ټکو کلکو ټکو غندلې ده. یعنې ذبیح الله مجاهد ویلي چې په بلوچستان کې کومه حمله رامنځته سوې ده، د دغې حملې سرچا کم وجوهات دي. پاکستان باید هغه په خپل هیواد کې ولټوي، نه یو همسایه هیواد چې هغه ته د ملامتیا ګوته ونیسي او دا ټول د ملامتیا پړاو پر افغانستان باندې واچوي. یعنې ذبیح الله مجاهد هغه دا رد کړه. که ستاسو یاد وي، کله چې صادق خان په مشرۍ باندې افغانستان ته یو پلاوی ځي، له هغه نه بعد پر دې ځای باندې حمله کیږي چې خپل پلاوی کمزوری و نړۍ ته ثابت کړل سو. هغه خپله په دې خواشیني څرګنده کوي چې موږ مذاکرات کوو، انشاءالله خوا تاسو بم را باندې وغورځوئ پسې. دویمه خبره چې تېره 2 ورځې په بیجینګ کې په چین کې یو ځای چې نوم یې بیجینګ ده، په هغه ځای کې د پاکستان او ورسره سره د افغانستان د چین په مشرۍ باندې یو داسې کانفرنس جوړ سو چې په هغه کې پر ډیرو شیانو باندې متفقه فیصله وکړل سوله. له هغه نه بعد په غوزدار کې حمله کیږي، بیا د ملامتیا ګوته افغانستان ته نیول کیږي. نو دلته د ولس که د پاکستان که د افغانستان ذهن ته یو څه راځي چې هلته متفقه فیصله کیږي، پاکستان یې کوي او ورسره هر شرایطو ته تیار هوکړه کوي. دلته چې کله حمله وشي، بیا د افغانستان ته د ملامتیا ګوته ونیول شي چې په دې سره افغانستان بیرته له پاکستان سره د لرې کېدو ډیر چانسونه دي چې بیرته افغانستان ولاړ شي، له هند سره ودرېږي. او د موبین صاحب په هکله باندې اوازې ګرځي چې موبین صاحب په یو لایف کې ما ولیدی، یو سړی قسم هم خوري چې موبین صاحب چې دا بندي سوی ده، مثلا د پاکستانی پښتون له خولې مې هم واورېدو، د افغانستاني پښتون له خولې مې هم واورېدو چې جنرال موبین طالبانو بندي کړی ده، پاکستان ته یې په لاس ورکړی ده، حکومت ته هغه افایې والا ته په لاس ورکړی، په هغه زندان کې پروت ده. داسې دوام کس چې د افغانستان پښتون د هغه هم دا وایي چې دا زه په اثبات درته رسوم چې جنرال موبین په پاکستان کې بندي ده. خو ما چې څومره معلومات راټول کړي چې دا خبره چې ده له حقیقت څخه ډیره لرې ده، یعنې دا خبره بالکل دروغ ده. نه جنرال موبین په پاکستان کې بندي ده، نه طالبانو جنرال موبین و پاکستان حکومت ته نه افایې والا ته په لاس ورکړی، بلکې اوس هم فلحاله د طالبانو په بند کې داسې ده لکه نظر بند. یو خو عام طور بندیان وي، د هغو په شان هم نه ده
فی الحال نظربند له رسنیو څخه لرې ساتل سوی. کني ولاړ سي که څوک په حقیقت سره اثبات ته رسوي د هغې کلي د هغې علاقې په کم بازار په کم علاقه په کم ولایت په کم ولسوالۍ کې چې دی په زندان کې ده له هغو خلکو څخه دا معلومات وکړي هغه به ټول تاسو ته هغه حقیقت معلومات وړاندې کړي چې تاسو به خپله تسلي ورباندې راسي. او بله خبر د میرعلي فرلت تاسو ته معلوم ده څو ورځې کېږي یعنې اوس یوه جمعه پوره کېدونکې چې پر وزیرستان کې په میرعلي کې پر یو کور باندې ډرون حمله سوې چې په هغې کې واړه واړه ماشومان شهیدان سوي خو هغه بچیان تر اوسه پورې هم خاورو ته نه دي سپارل سوي. هغه د ولس مخې ته پراتو ولس فرلت دوام جاري ساتلی تر هغو پورې چې حکومت دا موږ ته په ډاګه کړي چې دا کړی چا ده د دې ذمهوار څوک ده ولې بار بار په دغه ځای کې داسې حملې کیږي. خو حکومت یا د چا په چم باندې سم بکمون ده د فیل په غوږ کې بېده ده هېڅ سر هم نه خلاصوي. که تاسو سوچ او فکر کړی وي کله چې په غوزدار کې پر ماشومانو باندې حمله وکړول سوله د پاکستان چې څومره رسنۍ دي د پاکستان چې څومره حکومت ته فی الحال چې د شهباز شریف په مشري کې ده یا د بلاول دغو ټولو یې داسې په کلکه مذمت وکړي چې تقریبا دا دویمه ورځ داسې په سوشل میډیا باندې تر اوسه ګرځي چې یعنې داسې کار سوی ده چې د انسانیت بالکل خلاف ده. موږ یې هم منو بچیان که په وزیرستان کې شهیدان کیږي هم باید هر کس د دې په خلاف باندې لاروین وکړي او مذمت وکړي او که چیرې په غوزدار کې وي که چیرې په وزیرستان کې وي که چیرې په فلسطین کې وي دا ماشوم یو ماشوم د مسلمان ده د دې مرګ بالکل په یو کتاب هم نه دروه بلکې باید د کفارو له ماشومانو سره هم څوک داسې تجاوز ونه کړي. نو د میرعلي فرلت نن د ماپښین د جمعې په ورځ فی الحال چې کوم معلومات له تاسو سره شریکه کوم د جمعې له لمانځه نه بعد علماو یو داسې مشوره کړې ده په هغه فرلت کې ناست علما ټول نه کم چې د دغه فرلت مسؤلین دي مسؤلیت ور بغاړه سوی ده هغوی یو داسې متفقه فیصله کړې چې د فر تر ورځې بعضې خلک ورته فر وایي بعضې خلک ورته سیموار وایي بعضې خلک ورته دوشنبه وایي. دغه ورځ مثلا تر هغه پورې که زموږ مطالبات ونه منل سول نو موږ به خپل فرلت مخ پر اسلام آباد باندې بیایو. او اوس دا ویل کېږي چې مثلا په زیات تعدادو سره له پښتني سیمې څخه پښتانه د شرکت لپاره اوس هم را روان دي هغه خپل د آینده د مستقبل د برابرېدو لپاره وایي نن چې له دا بچي سره کېږي سبا زما له بچي سره هم کېږي. نو نن یو ورځ ده په دې فرلت کې ټول شمولیت کوي او دا یو داسې فیصله که د سیموار فر مثلا یا بعضې خلک دوشنبه ورته وایي تر هغه وخته پورې که چیرې دا مطالبات ونه منل سي نو دغه فرلت به ځي د علماو په مشري کې او د پی ټي ایم مشران به هم ورسره وي چې مثلا ځي به دغه خپل فرلت به اسلام آباد ته پورې هلته به ناست هلته به قرار نشي تر هغو پورې چې تر څو پورې حکومت پاکستان توجه نه وي ورکړې او د مطالبات یې تسلیم کړي نه وي. نو دا خبرې مې کوله چې په غوزدار کې هم داسې حمله وسوه او ورسره سره په میرامشاه په میرعلي کې هم داسې حمله وسوله خو تر اوسه پورې د پاکستان د فوج ویان پر دې حق باندې یو بیان هم نه ده جاري کړی. د پاکستان میډیا تر په دې حق باندې تر اوسه یو څه ویلي هم نه دي. د پاکستان حکومت په دې حق تر اوسه څه هم ویلي نه دي. بالمقابل که د غوزدار ودې ته وګورې د غوزدار په حق باندې داسې کوشش تر نړیو پورې د دې غږ ورسوي نو تاسو ته معلومه چې له هغه څخه سیاسي ګټه واخیستله. اولین یې د دې ذمهوار هندوستان وګڼئ دویم افغانستان. نو د میرعلي په حق باندې چې کومه حمله ده دا بالکل خاموش پاته ده څه یې نه دي ویلي. له ولس سره دا سوال پیدا کېږي که چیرې دا مثلا ستاسو په وینا ترهګرو کړي دهشتګرو کړي راسه په د میرعلي فرلت کې ورته ودرېږه وینا وکړه ورته ووایه چې مثلا چې هر چا چې دا کار کړی دا د انسانیت دا د اسلامیت خلاف ده د دې په خلاف موږ کلک له تاسو سره ولاړ یو او د دې مجرمین به موږ په سزا باندې رسوو. که هغه هم نشي کولی په سوشل میډیا باندې یو اواز ورته اوچت کړي دی په حق له که هغه هم نشي کولی یو پرنس کانفرنس وکړه سوشل میډیا مثلا رسنیو ته دا اجازت ورکړه چې هغه د دې په حق له باندې یو اواز اوچت کړي خو نه ده سوی. او که تاسو څه سوی وي
نو خو هم ولس ته په ډاګه کوي چې دا موږ کړی پر دې بنیاد باندې یا په غلطي کې سوی ده یا موږ ته دا اطلاع راغلی وه چې دلته ترهګر دي خو هغه کم ځای چې موږ په ټارګېټ کوي په هغه ځای کې هغه نه وو یعنې په غلطي کې لکه طارق پټان صاحب په وینا باندې چې دا له موږ څخه سوی ده. خو به هر حال که په غلطي کې وي که قصدن وي دواړه ته ملامت دي. دواړه وخت کې مثلا تاسو ته د ملامتیا ګوته نشي دا ولس ته تی حکومت تی پر سر باندې د شفقت لاس دی. پښتانه متل کوي چې حکومت مور و پلار ده نو مور و پلار د خپلو بچانو ذمہوار ده. خدای مکړه که داسې څرګندې رامخته کېږي داسې کارونه نو دا خلک به بیا د بغاوت اعلانونه کوي او دا خلک ټوپک نه مجبوره کېږي. هغه خلکو ته هم د پرلت یو اعلان کړی مثلا د یو ګیله جنګ کړی ده. زه خپله مثلا په دې کې سره موافق یم چې کله د پاکستان او د هندوستان تر مابین جګړه وه ډېر پښتانه داسې مو ولیدو دا نور قومونه خو ټول وو د نورو ژبو سره تعلق لري هغه تاسو ته معلوم دي خو زموږ پښتانه ورونه هم په دې کې ورسره ولاړو چې د هندوستان په خلاف باندې به موږ جهاد کوو وسلې به راخلو موږ له خپل حکومت سره شانه به شانه ولاړ یو. د دې خبرې مو مخالف نه یو بالکل هر کس ته پکار چې د خپل وطن حفاظت وکړي له خپل حکومت سره ودرېږي د ظالم د دښمن په خلاف باندې چې هغه د پر هیواد باندې حمله کوي. خو دومره هم پکار د کم از کم چې ستا په څنګ کې ستا پر پښتون ورور باندې ظلم کیږي ستا په څنګ کې مسلمان ورور ستا سره ظلم کیږي د هغه په هکله کې ته یو تلفظ هم تر خولې نه سره ایستلی دومره بېغیرتي هم نه ده پکار. نو دوستانو د دې په هکله مې له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. الله دې وکړي چې تاسو خوښ سوي وي. دا فلوحاله چې کوم زه اوس له تاسو سره ناست تاسو په حضور کې تاسو ته مخاطب یم دا معلومات دي. له هغه نه بعد به انشاءالله نور معلومات راتلو هم له تاسو سره پر دې سکرین باندې شریک کوو. راځئ له موږ سره واوسئ.